افغان ځواکونو په فراه ولایت کې پر طالبانو قیامت جوړ کړی ده چې افغان ځواکونو تازه څنګه په فراه کې عملیات ترسره کړي، څومره د هېواد دښمنانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. افغان ځواکونو تېره ورځ د فراه ولایت بالابلوک ولسوالۍ په شیوان او فراه رود سیمو کې پر طالبانو سخت چڼیز عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د یادې ډلې 19 غړي وژل شوي او 20 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د ځانګړو کمانډو ځواکونو له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې یاد کسان د مستخبر لونګ بریالي او عاصم مومند ګروپونو پورې تړلي وو چې د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې ورته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د سرچینې په خبره په یادو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو د طالبانو ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. باید یادونه وشي چې د روژې میاشتې په راتګ سره طالبانو د هېواد په ډېرو ولایتونو کې جګړې تیزې کړې دي چې افغان ځواکونو یې په بشپړ ډول دفاع کړې او یادې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.